اولاد په مور و پلار باندې څه حقوق دي نو د هغې ذکر کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. د ننني سبق کې به موږ د اولاد حقوق هغه ذکر کوو. مخکې سبق کې موږ د والدینو د مور و پلار حقونه ذکر کړي وو. اوس د اولاد په مور و پلار باندې څه حقوق دي نو د هغې ذکر کوو. مختصرا د ټولو نه اول حق د اولاد هغه خو دا دی چې پلار به په داسې ځای کې واده کوي چې دغه مور چې کم دی غواړي چې دا آینده دپاره د ده د اولاد مور جوړیږي، دا د یو ښه مور په حیثیت باندې خپل ژوند تیرولی شي او د ده د اولاد بهتر تربیت کولی شي. نو دی به په داسې ځای کې واده او کویدن او نکاح کوي. په داسې ځای کې نه چې صرف د خواهش په بنیاد باندې دی هغه واده او نکاح وکړي، بله ورځ چې د ده کم اولاد کیږي د هغې بیا تربیت نشي کولی. دا اول نمبر حق چې له اولاد دی پیدا نه دی، په تا باندې اولاد دا حق دی چې هغو له ښه مور تلاش کول چې ستا اولاد بیا پیدا شي او هغې ښه تربیت کولی شي. دویم نمبر حق هغه د اولاد دا دی چې کله اولاد پیدا شي نو ښه نوم وله ایښودل، ښکلی نوم وله ایښودل، داسې بې موره بې پلاره نوم چې کله به ګوګل نه رالي او کله د یوټیوب نه رالي او کله د ډرامو نه رالي او کله د انډیا د فلمونو نه رالي چې بې سر و بې ښکوی نه په ډکشنرو کې او نه په بل څه کې بیا موجودېږي. ښکلی نوم ایښودل خپل اولاد له چې هغه ټولو نه ښکلی نوم هغه دی چې په هغې کې نسبت الله جل جلاله ذات یا صفاتو طرف ته هغه کړلی شوی، یا د صحابه کرامو یا د اولیاو د نیکانو په نومونو کې یو نوم دا وله مقرر کړلی شي. دوه حقونه. دریم حق هغه د اولاد سره د شفقت معامله کول، یعنی خپل اولاد له وخت ورکول او د خپل اولاد سره د شفقت او د رحم معامله هغه کول او ښه رویه ورسره هغه ساتل او ښه سلوک ورسره کول. څلورم نمبر حق د اولاد هغه دا دی چې په حلاله روزۍ باندې د خپل اولاد تربیت کول، چې په حلاله روزۍ ته وګټې او په حلاله روزۍ باندې دا تلوي کې نو دغه د دې بچو حق دی او دغه بستانه ادا کړی شي. پنځم نمبر حق هغه د اولاد هغه دا دی چې د دې صحیح تربیت کول، د هغو د تربیت دپاره انتهایی درجې فکرمند کېدل چې هغه لوی شي او بله ورځ ستا د معاشرې او د دین دپاره د الله د دې مخلوق دپاره د خیر افراد جوړ شي او د معاشرې بهتر افراد جوړ شي او داسې جوړ نشي چې د هغې نه بیا تا ته هم تکلیف وي او معاشرې ته دا ته هم تکلیف وي. په دې وجه دا د اولاد په حقوقو کې د ټولو نه اهم حق دی چې ستا اولاد یي نو ته د هغې نه وروستو د هغو د تربیت دپاره به ته فکرمنې د هغو به بهتر تربیت کې او هر ټایم به په هغو باندې نظر ساتي، د هغو په اقوالو، د هغو په کارونو، د هغو په عادتونو باندې به نظر ساتي چې چېرته خراب نشي. او خاص طور نن سبا دور کې د تاسو دا ویمه چې د خپل اولادو د هغو د موبایل د استعمال متعلق ډېر انتهایی درجې هغه خیال ساتل پکار دي چې غلط استعمال او ډېر استعمال د دې موبایل دا واړی د دین د کار نه هم ویستل او د آخرت او د دنیا د کار نه هم ویستل او د تعلیمونو نه هم ویستل. او شپږم نمبر حق د اولاد هغه دا دی چې دی له چې استطاعت او وس د سړي رسي په ټایم باندې واده کول، چې کله اولاد هغه ځوانۍ ته ورورسېږي او ستا استطاعت یي نو دی له په ټایم باندې واده کول چې دی د ګناه نه بچ وي، ځکه د خوراک څښاک نه وروستو د ټولو نه لوی تقاضا د انسان هغه جنسي تسکین دی. نو دا د اولاد په حقوق کې دی چې ستا استطاعت یې په ټایم باندې دی له واده کول. که ستا استطاعت یې او باوجود د استطاعت نه څوک خپل اولاد له په ټایم باندې واده نه کوي نو چې د دې نه ګناه کېږي نو دی خو په خپله ګناهګار دی، خو د هغې سره سره د مشر هم د سره په دې کې ګناهګارېږي. اوس د تربیت وسایل او ذرایع بسئ، که د ټولو نه اهم شی موږ ته تربیت دی چې موږ د خپل اولادو او د کشرانو تربیت وکړو او دا د معاشرې یو بهتر فرد جوړ شي او دا د قوم له هم څه وکړي او د دین دپاره هم څه وکړي. د هغې وسایل درې وسایل زه ذکر کوم. اول نمبر د اولاد د تربیت دپاره چې د ټول نه لویه ذریعه وسیله ده هغه د مور و پلار زندگی په اسلامي ډانچه کې راتلل، چې مور او پلار په خپله باندې هغه پابندي باصلاحیتی او تربیت یافتی چې دی په خپله باندې با ادبی نو د دې اولاد به د دینه چل زده کوي او لویږي به. دویم نمبر وسیله او ذریعه د تربیت چې ده هغه نیک صحبت دی، ښه مجلس دی چې د ده په کور کې د ده په ګاونډ کې چې د اولاد کوم ځای کینی پاسئ د هغه مجلس چې دی هغه باصلاحیت دی، هغه صالحي، هغه نیکي. نو دی چې په کوم نیک مجلس کې لویږي دی به پخپله نیکیږي، ځکه د صحبت او د مجلس لوی اثر خلک وایي که نه وایي چې د ډم په
گاوند شوې ډم بشي او که د ملا په گاوند شوې نو ملا بشي. که د انګر سره کېناستې نو که ته کار کوې او که نه خو جامې به دې خامخا تورېږي څه بصرې به باندې لګي. او چې د خوشبویۍ والا سره کېناستې او خوشبو څوک خرڅوي که ته اخلې او که نه اخلې خو لیکن په تا باندې به هغه خوشبو دا به لګي. نو دویم نمبر د تربیت دپاره وسیله او ذریعه چې دا هغه نیک مجلس او نیک صحبت دی چې خپل اولاد په داسې مجلسونو کې نه پرېښودل چې مجلسونه خرابي. دریم نمبر د وسیله او ذریعه د تربیت چې دا هغه اصلاحي کتابونو د هغې مطالعه کول، سټډي کول کتابونه چې کوم ښه او بهترین کتابونه دي دا خپل اولاد باندې کتل. که اولاد لا وړی نو په خپل کور کې په خپله کتل او د هغې نه اولاد ته بیانول دا د تربیت دپاره لویه وسیله ده. او بله ده چې د اولاد په مخ کې د ماشومانو په وخت کې مخکې انتهایی درجې احتیاط باندې اوسېدل د خپلو خبرو کې هم او په خپلو کارونو کې هم. ځکه کمې خبرې چې ته کې د ماشوم په مخ کې د هغه په ذهن باندې نقش کېږي، بله ورځ چې لویږي دی خبرې به دی هغه دغه خبرې به کاپي کوي او دا به بهر په معاشره کې کوي. کم کارونه چې ته د په مخ کې کې نو دا هم ته له عملي تربیت ورکې چې څه دې وکړل هغه به دی بیا بهر کوي. په دې وجه باندې زه اکثر د خپلو ملګرو ته دا وایم چې تاسو په خپله خو نسوار او سګرټ کوئ دا غلط کار دی، دا پرېږدئ. خو که نه یې پرېږدئ نو په خپل اولاد باندې نسوار او سګرټ ځان له مه راوړئ. ځکه چې ته پیسې ورکړې چې ورشه د دوکان نه ماله نسوار راوړه یا ته ماله سګرټ راوړه، نو دا ته عملي هغه له دا تربیت ورکوي چې دا ښه شی دی زما پلار یې کوي نو بله چې دی لویږي دی به هم دا کوي. نو په دې خبرو کې انتهایی درجې محتاطه اوسېدل پکار دي. دا د اولاد په موږ باندې حقوق دي. الله جل جلاله دې زموږ نه دا ټول ادا کړي او موږ د الله تعالی د معاشرې بهترین افراد جوړ کړي.